ملګرو که تاسو غواړئ چې زموږ د خولې نه د ټول عمر لپاره خوشبويي روانه شي او بدبو دې ترېنه ټول عمر لپاره ختمه شي، نو یو آسان درود شریف درته ښیمه. د دې وظیفه تاسو شروع کړئ، انشاءالله ټول عمر دپاره به ستاسو د خولې نه خوشبو روانه شي. هر انسان چې تاسو سره ملاویږي نو ستاسو د خولو نه به خوشبو ځي او بدبو به انشاءالله ټول عمر لپاره ختمه شي. زموږ عزتمندو بالکل آسان ترین درود شریف دی. دا به تاسو چې څونه درنه کیدی شي د دې وظیفه به تاسو کوئ، دا درود شریف به تاسو وایئ، نو انشاءالله خوشبو به ترې روانه شي، بدبو به ترې ټول عمر لپاره ختمه شي. ښه، نو زموږ عزتمندو درود شریف کوم یو دی؟ دې ته تاسو غوږ کېږدئ. درود شریف چې دی که نه، دې ته ویلی شي درود معطر، یعنی خوشبویه والا درود، خوشبو والا درود. هسې خو ټول درود شریف چې دی که نه خوشبو والا دی، خو د دې دپاره سپیشلیست درود شریف چې دی که نه هغه دا یو دی. نو درود شریف کوم دی؟ دې ته تاسو غوږ کېږدئ. درود شریف داسې دی: اللهم صل وسلم على النبي الطاهر، اللهم صل وسلم على النبي الطاهر. بس دا درود شریف چې دی که نه چې تاسو نه څونه کیدی شي، کم از کم په ورځ کې چې دا تاسو یو 1500 پیرې وایئ که نه، نو ډېره زیاته بهتره به وي. خو دا درود شریف چې دی که نه، دا تاسو روزانه جاري ساتئ، په منځ کې پرېږدئ مه. هسې نه چې ستاسو د خولې نه خوشبويي روانه شي، بدبو ترې ختمه شي، بس بیا تاسو پرېږدئ. نه نه نه، داسې به نه کوئ. ټول عمر لپاره دا تاسو جاري ساتئ. نو چې ټول عمر لپاره تاسو دا درود شریف جاري ساتئ که نه، پرېږدئ نه، نو ټول عمر لپاره به ستاسو د خولې نه خوشبو روانه شي او بدبو به ترې انشاءالله ټول عمر لپاره ختمه شي. نو امید دی چې انشاءالله تاسو په دې وظیفې باندې پوه شوي د دې درود شریف. که بیا هم پکې تاسو ته څه خبرې څه تپوس وي، کمنټ کولی شئ. زه به انشاءالله کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو پې پوه کړم. خو دا درود شریف په خپل هم تاسو شروع کړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغوی هم دا درود شریف شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ ټول آباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان. ملګرو که تاسو غواړئ چې موږ سره د دا ټول خلک مینه او محبت وساتي، خپل یاران دوستان، خپل رشته داران او دا ټول خلک چې ما سره مینه او محبت وساتي، نو صرف دا دوه ټکو وظیفه تاسو شروع کړئ، انشاءالله ټول په ټول خلک به تاسو سره مینه او محبت وساتي. خپل یاران دوستان هم به تاسو سره مینه او محبت وساتي، خپل رشته داران هم به تاسو سره مینه او محبت وساتي، استادان هر څوک به تاسو سره مینه او محبت وساتي. وظیفه څنګه ده او د دې ترتیب څنګه دی، دې ته تاسو غوږ کېږدئ. اول چې دی تاسو د وظیفې د الفاظ وورئ. د وظیفې الفاظ چې دی هغه دی یا ودودو یا سبوحو، یا ودودو یا سبوحو. دا دوه ټکي چې دی که نه چې ماسخوتن مونځ تاسو وکئ، ټول مونځ چې تاسو ختم کئ، فرض سنت وتر چې ټول ختم کئ که نه، نو دا دوه ټکو وظیفه به تاسو کوئ او دا دوه ټکي به تاسو 621 پیرې وایئ. 621 پیرې به تاسو دا دوه ټکي وایئ او چې 621 پیرې تاسو دا ټکي وایئ که نه، نو د دغه خلکو تصور به په زړه کې تاسو راولئ، د چا په زړه کې چې تاسو خپل مینه محبت ورچول غواړئ. تاسو چې غواړئ چې پلانکې انسان د ما سره مینه محبت وساتي که نه، هغوی تصور به تاسو په زړه کې راولئ او دا دوه ټکي یا ودودو یا سبوحو دا به تاسو وایئ. چې کله 621 پیرې دا برابر شي، نو بس بیا به په دې لاسونو کې دا ورشف کړئ او لاسونه به په مخ باندې راکاږئ او بس دعا به وکړئ چې الله تعالی د پلانکي انسان په زړه کې زما محبت ورواچي، زما مینه ورواچي. نو انشاءالله دغه ټول خلک به تا سره مینه محبت وساتي، د دوی نفرت په تا نه ختم شي او مینه محبت په در سره انشاءالله شروع کړي. صحیح شوه جي؟ نو امید دی چې انشاءالله تاسو په دې وظیفې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې څه خبرې څه تپوس وي، کمنټ کولی شئ. زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو پې پوه کړم. په دې باندې په خپل هم تاسو عمل شروع کړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغوی هم دا وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ ټول آباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.